د ارواښاد عبدالرحیم حاتف شپږم لیک د ښاغلي حاجي ظاهرجان څرک په نامه داسې راپیلېږي. ګران حاجي عبدالظاهرجانه، السلام علیکم. کورنۍ او دوستانو ته دې هم زما سلام او احترام ورسوه. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او له هر مصیبته په امان. نور نو ستا لیک پر 5 د شپږمې میاشت د 1998 کال کله چې به تاسې د شالمار یا توتو او یا چارمغزو میلې کولې راورسېدی او ستاسې د خوښیو او هوسونو حال یې هم راورساوه. نوش جان، تل دې وي میلې او خوښۍ. اما باور دې وسه چې د کابلي توتو او چارمغزو رنګ او خوند او زړه وړونکي بویونه مې سترګو او د خولې و تصور ته جګ ودرېده او زړه مې ولاړ سو. خدای تعالی دې پر تاسې پراخي او ارزاني لري او دا چې پر ما مو هم پیرزو کړې ده کور مو ودان. قطع امید کرده نخواهد نعیم دهر، شاخ بریده را نظر بر بهار نیست. د مرحوم نجیب الله یا نورو د عقیدې په باب تر اکاډمیک بحث او څېړنې تیر سو، ځکه په لکم دینکم ولی دین کې ښه فیصله نغښتېده او زه د هغو مفسرونو پیرو یم چې د خدای تعالی د کلام دغه آیات منسوخ نه ګڼي، صرف د استعمال مورد او موقع او محل یې پیژندل غواړي. د سید محمد قاسم رښتیا د خاطراتو کتاب دې لوستی دی. هغه واقعا معلوماتي اثر دی او مرحوم رښتیا یو پدر کرده او پخپله هم سابقه دار بیروکرات و. د هغه تر لیدو او لوستلو وروسته زړه ته درګرځېدلي وه چې کشکې زه هم د یوه کنداري په صفت یو دغه ډول د خاطراتو کتاب ولیکم، ګوندې چې ادبي ښکلا او علمي غنا ولري او په عین حال کې د پانیات او عبرت مثال او د راتلونکي نسل د لارې مشال سي او د ماضي انعکاس ورکوونکې هنداره ثابته سي. دا خو به ډېر ښه وای کشکې ممکن او میسره وای. مرحوم رښتیا لیکوال و، هم سیاسي مبصر، هم مؤرخ و، هم درباري او دربارشناس. له زانګو څخه تر ګوره پورې ټول عمر په دغه لار کې صرف کړی و او په عین حال کې هغه ځان ته په یوه سترګه هم کتل. د دغه اثر د کښلو هدف یې لا له ځوانۍ څخه ټاکلی و، یاداشتونه یې ورته راغونډول، څو په پای کې د ځان د تبریې په غرض له یوې خوا او نورو ته د مثال کېدو په مقصد دا کتاب وکیښ. زما چې د فکر په وروستۍ زاویه کې هم د مثال کېدلو د دعوې بیلګه نسته، د تبریې ضرورت هم نه احساسوم، ژوند مې هم د ممتدو درنو مسؤلیتونو په صحنه کې نه دی تیر سوی، د دغو دلایلو پر مبنا ما قبلي تیاری نه ده نیولې. اوس نو فقط د حافظې په اتکا چې د سپینږیرتیا په نسبت ظهول غلبه هم پر کړې ده، دا کار مناسب هم نه راته ښکاري او زما په عاجل پروګرام کې هم نسته. دا چې د چاپولو لپاره یې تا چمتووالی ښکاره کړی دی، ته دې ژوندی یې، دولت دې زیات سه، آباد اوسې. که چیرې ضرورت سو یوازې به د حافظې په استناد یو څه ولیکم که اجل مهلت راکړ، اما نه دستې. خو اوس مې د قرآن مجید د ځینو مشکلو او کثیر المعانی کلماتو ترجمه او توضیح تر لاس لاندې ده او تر یو ځای هم رسېدلې ده. که په ژوندون د دغه کار تر عهدې ووتم، د هغه لپاره به غږ در باندې وکم او زما په فکر به دا کار ستا لپاره ډیر مناسب وي، تر هغه چې زما د خاطراتو کتاب نشر کړې او بې ځایه د تهمت په محل کې ودرېږې.
ستا د لیک جواب زما سره ځکه وځنډېدی چې مضمون مې نه درلود او نه یې لرم. د انسان فکر او طبع هم هر وخت زیږنده نه وي او بلا تشبیه کل یوم هو فی شأن وي. ممکن زما دا عذر ومنلی سې. اوس نو د پخوانۍ وعدې او ستا د پخوانۍ غوښتنې سره سم بیا هم د مرحوم شیخ صاحب څه اوصاف او مناقب درته ولیکم. هیله ده چې مطالب مې تکراري نه وي. د مرحوم شیخ صاحب تر ټولو لوی خصوصیت او ویاړ دا و چې مرحوم پر خپل نفس حاکم و. نفس یې پر ده غلبه نه درلوده او دی د ضبط نفس څخه برخوردار و او دغه نو د تقوا جوهر او عصاره ګڼل کیږي. د دغې سجیې په طبع کې د ټولو آداب رعایت درلود. له هغې جملې څخه یو د ډوډۍ خوړلو د ادب مراعت و چې نوموړي په ټولو حالاتو سفر او حضر کې وړې وړې ګولې اخیستلې تر مراده یې ژولې. کله کله چې به موږ لنډهورو ځوانانو د ځوانۍ د بې ادبیو په لړ کې پر ډوډۍ یا میوه وحشیانه چور اچاوه، د مرحوم شیخ صاحب پر استقامت یې د ذرې په شان هم اغیزه نه کوله او د رحمان بابا د شعر کامل مصداق و: لکه ونه مستقیم پر خپل مکان یم، که خزان را باندې راسي که بهار. زما په ژوند کې د څو خلیقو او عالی انسانانو سره مخامخ سوی یم چې له هغې جملې څخه زما په ذهن کې لوړ ځای فقط 3 تنه لري او په هغو کې یو شیخ صاحب و، بل مرحوم افندي امین مرزا خان قفقازي او سویټیشن مسلمان و چې له روسانو څخه یا د کمونیزم څخه افغانستان ته پناه راوړې او ډېر ناخوالې یې لیدلې وې او په استقامت او مثابرت کې د مثال حیثیت درلود. زما استاد و. او دریم هم زما مورنۍ نیکه رحمت الله بابا و چې ډېر قانع، صابر او صادق سړی و. خدای تعالی دې پر درو واړو ورحمیږي. مرحوم شیخ صاحب پر قناعت، مناعت، امانت او صداقت سربیره ډېر حیاناکه، کمرویه او منځوي انسان و. د هر چا سره نه حشر کېدی. په 1422 شمسي کال کې ډېره کاختي سوه. امریکایانو څه سپین اوړه او غنم د مرستې په توګه راولېږل. د کابل ښاروالۍ به هغه غنم پر نانوایانو ویشل څو خلکو ته ډوډۍ ورسیږي. د عادت سره سم به نانوایانو مخامخ غنم یا اوړه خرڅول او ډوډۍ به یې لږ پخول، ځکه تر ډوډۍ پخولو یې په دغه کار کې ګټه وه. بیا به هم کله کله خلکو ته ډوډۍ نه وررسېدل. یو مازدیګر زه په ډوډۍ پسې وتلی وم. ماښام تش لاس راغلم. شیخ صاحب په ډېر اطمینان راته وویل: خیر دی، کښېنه. ما ورته وویل: اوس لا وخت سته، یو هوټل ته به ولاړ سو، هورې به ډوډۍ وخورو او که څه ناوخته سو هغه مو هم له خولې وځي. هغه راته وویل: ته ولاړ سه. ما وویل: ته څه شي کوې؟ جواب یې دا و چې هېڅ. ما اصرار وکړ او دی مې په تګ راضي کړ. د مرحوم شیخ صاحب دا عادت و چې له وچې ډوډۍ پرته یې هېڅ خواړه نه سوی خوړی او دغه نعمت د خدای په قدرت کم سوی و. کله چې هوټل ته ولاړو، هغو عادتاً وریجې غوښې راوړې د یوې وړې ټوټې ډوډۍ سره. ډوډۍ د شیخ صاحب تر سترګو کمه او ناکافي ورغله چې دغسې هم وه. ما ته ویل چې چکشلان ته ووایه چې نوره ډوډۍ راوړي. په داسې حال کې چې هغه موږ ته ولاړ و، ما ورته ویل: جناب شیخ صاحب دغه دی، هغه ولاړ دی، ته ورته ووایه. د مرحوم د مخ پوست دومره نازک و چې حتی دغه امر یا تقاضا یې پیش خدمت ته نه وکړه. ډوډۍ خوړل یې بس کړه، ځکه چې له وچې ډوډۍ پرته ده څه نه سوی خوړلی. پیش خدمت ولاړ او زه مجبوره سوم د هوټل د پارچاله څخه مې کافي وچه ډوډۍ ورته راوړه
او هغه د ډوډۍ خوړل له سره پیل کړه. د شیخ صاحب خیرات ورکول نه و خوښ. تل به یې توصیه کوله چې چاته کار یا مزدوري ور پیدا کړي څو هغه په خپل همت روزي پیدا کړي. په خیرات خوري څوک مه روږدوئ. شیخ صاحب مرحوم به ډیر ځله بیکاره و او د دې خبرې اغیزه به د کورنۍ پر معیشت هم پرېوتله. یو وخت یې هغه لور چې د میرزا عبدالباقي خان الکوزي و زوی ته یې ورکړې وه د ده د بیکارۍ په نسبت تشویش ښکاره کړی و او شیخ صاحب چې هغې ته کوم جواب ورکړی و هغه دا و چې د حق تعالی له طرفه روزي مقدره او ټاکلې ده. پخوا یې موږ ته دومره رزق راکاوه چې ستا برخه هم پکښې وه. اوس چې ستا برخه بل سترخان ته نقل سوې ده هغه اندازه زموږ له قسمته څخه کمه سوې ده. دا یو مقدر او حسابي کار دی چې موږ باید په قانع اوسو او تشویش ونه لرو. پر دغه ځای به دې تر بله صحبته پورې پر خدای وسپارم. شاد او آباد اوسئ. ستاسو مخلص حاتف.